بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم ډاکټر خبیب حافظ او د یو نو ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو څرنګه فیسبوک کولای شي چې زمونږ هغه انفارمیشن هغه ډیټا ځان سره سٹور کی کوم وخت چې مونږه فیسبوک نه استعمالو او فیسبوک بیا هم کولای شي چې مونږ د یعنی مختلف براوزرو کې مونږ هغه سرچ کو یا مونږ انداسي ناسیو خبرې کو د مختلف شینو په اړه لکه مونږ د ګاډي په اړه خبرې کو یا نه مطلب د موبایل په اړه خبرې کو یا بل کوم داسې نوې پروډکټس راغلي داغه په اړه خبرې کو بیا مونږ زو او فیسبوک چې کله مونږ خلاص کو نو مختلف ایڈورټایزمنت چې کوم دی هغه مونږ ته سکرین باندې چې کوم دی هغه ښکارا کیږي یعنی دا ټول څنګه فیسبوک ځان سره سٹور کوي او بیا دغه کوم اشتهارات چې دي دغه مونږ ته دوباره خي یعنی دا په ولی کوي او په سو جبانه کوي نو دا ویډیو مونږ سره پوره وګورئ نو تاسو به د هر څه خبر شئ چې یعنی کومنګ د مختلف شیانو په اړه باندې کو هغه د ګوګل د لارې سرچ کو نو هغه بیا مونږ چې سرچ کړی نو د هغه اشتهار یا ایڈورټایزمنت چې کوم دی هغه مونږ ته په فیسبوک چې مونږ کله خلاص کو په نیوز پیډ کې مونږ ته دغه هر څه ښکارا کیږي یعنی مونږ په فیسبوک کې دغه هر څه معلومات چې کوم دی فیسبوک ځان سره سٹور کوي یعنی کومنګ موبایل فیسبوک نه استعمالو نو بیا هم فیسبوک کولای شي چې دغه هر څه زموږ خبرې چې څومره دي هغه ځان سره کولیټ کوي او بیا دغه مختلف ایڈورټایزمنت چې یعنی موږ د سب اړه باندې چې خبرې کړې دي یا سم سرچ کړې دي نو فیسبوک کولای شي چې هغه موږ بیا کله نیوز پیډ خلاص کو او فیسبوک کارونو دغه د مختلف شینو کم ایڈورټایزمنت د کم اشتهارات چې دي هغه موږ ته په نظر باندې راځي یعنی کوم په ګوګل سرچ کې د موبایل په اړه باندې سرچ کړئ یا د لپټاپ په اړه باندې نو بیا فیسبوک کولای شي چې مختلف ایڈورټایزمنت چې دغه د فیسبوک د کوم څه چې موږ سرچ کړی دي دا غیر ریلیټډ هغه اشتهارات چې کوم دي هغه ښه دوستانو زه راځم خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوم چې فیسبوک څنګه کولای شي چې ما چې کوم څه سرچ کړی دي په براوزر کې یا زما فیسبوک اپ او بیا هم فیسبوک زما دغه ټول ډیټا ځان سره ساتي زه راځم دغه درې ډبل کوم نشان چې په دې باندې کلیک کوم لاندې راځم سیټینګ اینڈ پرایویسی باندې زه کلیک کوم دلته بیا زه په سیټینګ کلیک کوم سیټینګ په دغه باندې می چې کلیک کو لاندې راځم دغه کوم اپشن تاسو ته ښکاری په یور فیسبوک انفارمیشن کې اف فیسبوک اکټیویټي یعنی زه اف فیسبوک اکټیویټي خلاصوم چې ما هر څه سرچ کړی دي په مختلف براوزرو کې یعنی زه هغه وخت فیسبوک ما نه کارولو بیا هم فیسبوک زما ټوله ډیټا ځان سره چیک کړی دی هغه سٹور کړی دی یعنی دغه تاسو ته ښکاریږي دغه مختلف ویب سایټ ته داخل شوی او دغه ټوله ډیټا چې کوم ده هغه ځان سره سیو کړی ده یعنی کو زه دغه وګورم چې ما نه اوس دلته پاسورډ وغواړي چې ته خپل پاسورډ انټر کا نو ته کولای شي چې دا تاسو سرچ کړی دي نو دغه ټول هر څه به تاسو ښکارا شي نو زه ورته خپل پاسورډ انټر کوم ما خپل فیسبوک پاسورډ چې کوم دی هغه انټر کو او زه ګورم چې فیسبوک څنګه کولای شي چې زما هغه ډیټا چې مطلب څه وخت ما فیسبوک نه دی کارولی او بیا هم کولی شي چې دغه کوم ویب سایټ ورته کوم ایپس ما خلاص کړي دي نو هغه ټول ما ته اوس دې ځای کې ښکاره کېږي یعنی یور اف فیسبوک اکټیویټي یعنی دغه څه وخت ما فیسبوک نه خلاص کړی بیا هم زه د مختلف اکاونټس چې کوم دی هغه داخل شوی ما مختلف ویب سایټو ته هغه ټول انفارمیشن چې کوم دی هغه ځان سره کریټ کړی دي دا ولې کوي ځکه دا کوي چې یعنی د مختلف ایڈورټایزمنت دغه کوم کمپنی نه چې دي دوی بیا دغه بیس په خاطر باندې یعنی کوم اشتهارات چې دي هغه بیا ما سرچ کړی دي نو په هغه مطلب دغه ټول اشتهارات بیا ما ته خی چې تا د دې په اړه باندې معلومات سرچ کړي او فیسبوک بیا کولای شي چې دغه اشتهارات ما ته وخی یعنی دا مونږ سره د فیسبوک یعنی څه وخت چې ما فیسبوک نه کارولو او فیسبوک زما بند نو بیا هم فیسبوک کولای شو چې زما ټوله ډیټا چې کوم ده هغه اکسس کړي و دینه علاوه فیسبوک کولای شي چې زموږ څومره آنلاین بانکینګ سیستم دی هغه ټول انفارمیشن چې دی هغه ځان سره کلیکټ کوي یعنی کو هر کله مونږه آنلاین ټرانزیکشن کوو نو دغه هم فیسبوک کولای شي چې ستا دغه د بانکینګ اکاونټ چې دی هغه
ځان سره وساتي. نو زه راځم، زه غواړم چې دغه کوم ما څه کتلي دي زه به دا کلیر کړم، یعنی کلیر هسټري باندې به زه کلیک کړم. زما چې کوم ډیټا و کوم څه ما کتلي نو هغه هر څه دې ځای نه ووتل. نو ښه دې ځای کې اوس ټیک کړي دي وایي څنګه کولی شو چې دغه آپشن چې دی هغه مونږ بند کړو. ښه دلته لیکلي دي منیج فیوچر اکټیویټي، فیوچر آف فیسبوک اکټیویټي. نو زه راځم، زه دغه آپشن چې کوم دی دا زه بندوم، یعنی اوس فیسبوک نشي کولی په آف فیسبوک چې زما ډیټا ده هغه وګوري. ښه دوستانو دا هغه ویډیو چې د فیسبوک په اړه، یعنی فیسبوک څنګه کولی شي چې دغه زموږ انفارمیشن ځان سره سټور کړي او بیا په دغې بیس باندې موږ ته مختلف اشتهارات چې دی هغه ورکړي. او امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ چې هغوی هم د دې